إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه جل وعلا في محكم تنزيله: يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ده مختصر حمد و ثنا، درود و سلام نبات زما محترم و عزتمند و اوریدونکو، الله احکم الحاکمین انسان تا داغه په زندګۍ کې خپل تقرب د باره مختلف مواقع ورکوي. مختلف موقع الله رب العالمین خپل بندگانو ته ورکوي چې بندگان داغه موقع نه فائدہ واخلي او د الله رب العالمین تقرب حاصل کی، او د الله رب العالمین په خاص بندگانو کې شمار شي. د مؤمن سړي لپاره د هغه د زندګۍ هره لمحه او هره مکجره دا قیمتي ده. ولې مؤمن هغه د خپلې زندګۍ
هر لمحه چې دی هغه په هغه ځای کې صرف کوي د هغې مقصد دپاره د کوم مقصد دپاره چې الله احکم الحاکمین دا مؤمن پیدا کړی دی هغه انسان ډېر ناکام او نامراد دی چې هغه د زندګۍ هغه حصه چې هغه د الله رب العالمین دپاره صرف کول پکار دی هغه حصه هغه د دنیا په اسبابو کې په امورو کې په مال او متاع کې په عیش او عشرت کې صرف کوي دا ډېر ناکام او نامراد انسان دی او هغه انسان ډېر خوشبخته دی کوم انسان چې د خپلې زندګۍ یو موقع یو حصه دا وپېژني او د زندګۍ یو حصې نه چې دی پیدا واخلي دا ډېر کامیاب انسان دی په دې معاشره کې الله رب العالمین خو مؤمن ته ډېر شی مواقع ورکوي د دې لپاره چې مؤمن سړی الله رب العالمین ته نږدې شي د الله رب العالمین تقرب چې دا حاصل کړي او د الله رب العالمین بندگی دا زیات وکړي هغه مواقع کو یو عظیم موقع چې الله رب العالمین اهل ایمانو ته ورکړل او بشارت هم دی د مؤمن سړي لپاره هغه ایام الشتاء د سړځۍ د موسم دی چې په دې کې الله رب العالمین د مؤمن ته په عبادات او په اعمالو کې ډېر شي موقع دا ورکوي د پاره د دې چې د مؤمن په دې کې صفا شي او د بعضې اعمالو عادي چې دا جوړ شي بعض هغه اعمال چې انسان د زندګۍ په نورو ورځو کې د هغې عادي نشي جوړېدلی نو الله رب العالمین مؤمن ته دا خاص موقع ورکوي چې هغه په دې موقع کې د شپې د عباداتو د ورځې د عباداتو عادي ځانجری دا جوړ کړي او د الله رب العالمین د خاص بندګانو په صف کې دننه جری شامل شي د دې وجې نه د الله رب العالمین قانون هغه دا دی چې الله رب العالمین په دې انسان باندې په عباداتو کې مختلف مراحل دا راولي چېرته به ګرمي راولي او په دې ګرمۍ کې د بنده د ایمان چیک کوي چې د الله بندګي دې کولی شي او که نه د الله بندګۍ ته دې باندې ګوري چېرته به الله رب العالمین سړزي راولي په دې کې الله تعالی د مؤمن د ایمان چیک کوي چې دا مؤمن دا چغې د ایمان وهي دا روړې د ایمان وهي او دا سینه ته به وي چې زه مؤمن یم آیا دې په دې ایمان په دې دعوا باندې رښتونی دی او که نه د خپله سینه هسې ډبوي دا بندګان الله رب العالمین چیک کوي او بس هغه بندگان چې هغه اوچت همت ولري هغوی ته الله رب العالمین مزید توفیق ورکړي د هغوی ګناهونه الله رب العالمین په دې مواقعو کې د الله په بندګۍ باندې ګناهونه یې ختمېږي درجات یې الله تعالی پورته کوي د دې وجه نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا احب الله عبدا غسله وفي روايه استعمله الله رب العالمین چې کله د یو بنده سره محبت کوي که نه نو الله رب العالمین دا بنده انځي دا به څنګه انځي د انسان په مشقتونو باندې په تکالیفو باندې په عباداتو اعمالو باندې ستړی کې موقع ورته الله تعالی ورکړي او په هغې سره دا بنده نه ګناهونه نه داسې صفا شي لکه څرنګه چې سړی جامه وینځي او جامه صفا کېږي صحابه کرامو د الله د رسول نه تپوس وکړی د الله رسول الله وما غسلو څنګه الله رب العالمین انځي د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایل یوفق له عملا صالحا بین یدی اجله الله رب العالمین د هغه د مرګ نه مخکې دته د اعمال صالحه او توفیق چې دا ورکړي د نیک اعمال عادي چې دا جوړ کړي د هغې عادت جوړونکی جوړ کړي موقع د الله رب العالمین ورکړي وفي روایت استعمله ببل روایت کې الله تعالی د ځان د دین لپاره استعمال کړي دې ډېرې معنی علماو کړلې د دین د کار لپاره د دین د دعوت لپاره د دین د رسولو لپاره د قرآن او حدیث د هغې د اظهار لپاره په معاشره کې الله تعالی استعمال کړي
او دویمه معنی دا چې الله تعالی په خپل بندګۍ کې استعمال کې ځان دی الله تعالی بار بار ودروي دا د الله تعالی خوښ بندګي دنیا کې زمون قانون هغه دی چې موږ دا انسان سره بار بار ملاقات کوو که څوک دکانداري دغه دکان ته بار بار وځو که څوک بل کاروبار والی دغه کاروبار ته بار بار وځو دغه مخې له بار بار وځو دیو سړی کور دغه دربار ته بار بار ځکه ځو چې دا غسر زمون محبتي سړی را د محبوب کار کوي مینه خو وسره دا څنګه د الله رب العالمین قانون دی چې چا سره د الله تعالی محبتي الله رب العالمین هغه د بار بار د بندګۍ توفیق ورکړي ولی دا موږ خود الله تعالی سره کلام نه خبرې دي په بندګۍ کې ډېر شی عبادت دي چې وایي کې انسان د الله تعالی سره مناجات کوي نو الله تعالی خبرې دا انسان سره نه کوي دا سره مناجات نه کوي کم انسان چې د الله رب العالمین خوښ نه هغه بند الله تعالی ځان د بار بار ودرېږي کې د ورځې کې د شپې چې هغه الله رب العالمین د خوښ وي او الله رب العالمین د هغه سره محبت چې ده هم کوي د دې وجې نه د سرځۍ په دې مواقع کې الله رب العالمین د بعض بندګانو د هغوی اصلاح کوي هغوی له د ډېر شي اعمالو توفیق الله رب العالمین ورکوي لکه عمر فاروق به فرمایله الشتاء غنیمة الغابرین دا سرځۍ نه مسد نه دا غنیمت دی د عبادت گزارو غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې هغې باندې پیسې نه ورکړي بنا مشقت انسان د ملایي په میدان جهاد کې کافران پرېږدي په یو میدان کې خالي او خلک ځي هغه ځان نه راپورته کوي راوچتوي مجاهدین غیر د مشقت نه بغیر د سوال نه انسان ته میلاویږي لکه سړی چې چا مال دغسې اوچتوي خلک وایي دا غنیمت نه دی ولې اوچتوي دقسې مال ته ویلی کېږي د سرځۍ دا موسم چې دی دا د عبادت گزارو دپاره غنیمت دی چې هغه ډېر شي اعمال د سرځۍ په دې موسم کې کوي او ډېر شي اجرونه راټولوي د دې وجې نه ابن رجب رحمه الله فرمایي د عمر رضی الله عنه د قول په باره کې وایي مؤمن سړی چې دی که نه هغه د الله رب العالمین په دې سرځۍ کې دوه باغونه چې دی دا ورکړي دي یو شپه ده یو ورځ ده شپې دې هم باغ ویلی دی ورځ دې هم باغ ویلی دی ورځ کوم اسانه ده په انسان باندې مشقت نه په انسان باندې تکلیف نه او جسمانی طور باندې انسان برابر وي شپه هم اسانه ده انسان به خوب پوره کولی شي د الله بندګي ډېره اوږده کولی شي نو مؤمن سړی چې دی وایي بلې دوو باغونو کې دننه چې دی هغه سریږي او دغه رنګې د خپل دین اصلاح چې دی دا کوي الله رب العالمین چې کومه اساني د سرځۍ په دې موسم کې ورکړې ده د هغې نه دا مؤمن پیدا چې دی د الله طاعت کې چې دی ځان استعمالوي د دې وجې نه د مؤمن سړي دپاره د هغه په زندګۍ کې د ټول نه غوره موسم کم موسمونه چې په انسان باندې راځي غوره موسم د مؤمن سړي دپاره هغه د سرځۍ موسم دی خو چې کله انسان د دې په قدر باندې ځان پوه کړي او په دې باندې پوه شي ورځ د هغې چې دی هغه وړه دم روجي به پکې نیسي او شپه چې دی د هغې غټه ده نو په هغې کې به قیام اللیل چې دی دا کوي د سلف الصالحینو طریقه هغه دا وه وایي چې کله به د سرځۍ موسم ولګېد نو هغه به د یو بل په مجالسو باندې ګرځېدله یو بل چې کوم مجلسونه یې دوکانونه یې په هغې به یو بل باندې ګرځېدله او دغه رنګ یو بل ته به وعظ او نصیحت چې دی دا کو چې دا سرځۍ په دې موسم کې کوشش بل زیات کوي حرص په اعمالو کې دا زیات کوي د دې دپاره چې ډېر شی به دې دا اوسه حاصل شي قیام اللیل به دې کوي قرأت القرآن د قرآن کریم تلاوت او دغه رنګې روجې به کې ونیسي دا د سلفو طریقه وه په دې طریقه د یو بل رغبت مینه به چې دا د عباداتو د اعمالو سره چې زیاتوله یو بل ته به وعظ نصیحت په دې باب کې چې دا کو د سرځۍ دا موسم چې دی الله رب العالمین ډېر شی به کې انسان ته به دې کې ورکړي خو دوه داسې چیزونه دي او دوه داسې اعمال دي چې انسان هغه سرځۍ کې کوي په هغې کې اگر چې معمولي ګڼې مشقت دی د موسم حساب ته چې ولې مشقت په هغې کې انتهایي زیات کم دی او الله تعالی به انسان ته انتهایي زیات اجر چې دا ورکوي او الله رب العالمین دغه بنده په خپل محبوب بندگانو کې دننه شماري کله چې انسان کې دغه دوه صفتونه راشي یو صفت دی قیام اللیل
قیام اللیل چې دی د شپې عبادت ته ویل کېږي د الله تعالی بندګۍ ته چې د شپې سړی پاسي تهجد چې دی د وکړي که 2 رکعاته وکړه 4 یې وکړه شپږ یې وکړه څومره چې د انسان وس او طاقت وي ضروري نه چې انسان به زیات کوي څومره چې د انسان وس او طاقت وي د شپې باسي الله رب العالمین ته په دې باندې دا بنده نږدې کېږي د الله رب العالمین محبوب چې دا جوړي لکه د الله رسول فرمایي وما یزال العبد يتقرب الی بالنوافل حتى احبه همیشه لپاره یو بنده هغه په نوافلو باندې همیشواله کوي چې الله رب العالمین ته نږدې شي تر دې پورې چې الله رب العالمین د خپل د محبوب بندگانو په سب کې شامل څنګه الله تعالی محبوب کی الله سره دومره مینه محبت وکړي کنه چې دا معمولی انسان چې ظاهره کې به ځمکه باندې ګرځي در شان شوکت الله رب العالمین دومره اوچت کی چې دې انسان تذکری پر روایت د مسلم کې راغلی هغه د عرش نه چا بیره چې کوم مقربین ملائک موجود دي هغه مقربین ملائک دغوی هغه مجلسونه کې د انسان تذکری وشي پلانې وړکه ګون انسان دی او سو ګډه انسان پس مکه باندې ګرځي تذکری کوم ځای ته ورسېږي د عرش د لاندې مقربین ملائک دغه تذکری کوي بیا دغه محبت الله رب العالمین دا هم اسمان ته راکوز کی جبرائیل علیه السلام راشي اعلان وکړي فینوه اعلان وکړي چې ان الله تعالی يحب فلانا الله تعالی د پلانې بنده سره محبت کوي تاسو سره محبت وکړي د اسمان چې څومره ملائک دي هغه ټول د دې بنده سره محبت وکړي تر دې پورې چې دغه محبت اسمان دنیا ته راشي په اسمان دنیا باندې اعلان وشي دغه یو بنده دی الله سره محبت کړي تاسو سره محبت وکړي اسمان دنیا کې چې څومره مخلوق دي هغه ټول سره محبت وکړي بیا الله رب العالمین دغه محبت د ځمکې د راکوز کړي او دا انسان د الله رب العالمین د محبوب بندگانو په سب کې دنه شامل شي دا انسان د الله د محبوب بندگانو په سب کې شامل شي د هر انسان پر لکه الله رب العالمین فطري محبت د انسان سره واچي د سب وجه باندې صرف د نوافل په وجه باندې قیام الليل په وجه باندې الله رب العالمین د انسان سره دومره محبت جریدا کوي خدای الله رب العالمین دا محبت چې حاصله دي کنه د دې لپاره قیام الليل ګوره ضروری دی ها انسان وای ځان دا وړي سره کومه کنه شپې به خوبونه کوم چرته به دې باندې دا محبت انسان ته نه حاصلېږي ها چرته دا محبت انسان ته نه حاصلېږي تر څو پورې چې انسان د شپې د الله رب العالمین بندګي نه کړي ځکه یو حدیث کې دا راغلی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما رأيت مثل النار نام حاربها ما د اور په شان نه لیدل بل یو شی چې دا اور نه تختیدونکي ودی داسې بل کس مان نه لیدل چې د اور نه یریږي بیا مو ودی مونږ ټول د اور نه یریږو کنه د جهنم نه یریږو دا غیر د مونږ پړل کې د موجود را بیا په خوب باندې ودی د الله رسول فرمایي داسې مان نه لیدل بل شي ولا مثل الجنه نام طالبها او مار جنت بشان بل یو شی نه دی لیدل یو انسان وایي زما جنت حاصلوم او د جنت طلبګار یم جنت ته مې الله بوزي امید ساتم او حال دا د شپې خوبونه کوي مانس د پدشته پدې کې ډېر عجیب نقطه دنه دا پردره چې انسان کله جهنم نه تخت یو ځان دې بچ کوي کنه د شپې په خوب نه کوي د الله بندگی په ډېر زیاته کوي او که یو سړی وایي زما جنت ته داخليږم کنه نو دا انسان مګوره د شپې خوبونه خپل کمی اله به جنت ته داخليږي کوم ځای کې چې الله تعالی د جنت والو صفاتونه ذکر کړل کنه الله قرآن سوئی کانو قلیلا من الليل ما يهجعون کله چې الله رب العالمین دوی ته بدل ورکړي کنه اخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين الله چې دوی ته ورکړي کنه دوی ما غاخلی خوشاله وي پس وجبانی الله وای دا بدل د احسان والو چې احسان کړل محسنین بیا دا محسنین تفسیر الله بدی کې بیان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون دا هغه محسنین نو ها چې ورځې به پنځه منځونه کول بیا به د پرته كانوا قليلا من الليل ما يهجعون د شپې به ډېر کم خوبونه دوی کور غړي د شپې به خوبونه کم بندګي به د الله رب العالمین زیاته دغه بندگانو د الله رب العالمین محسنین ویل دي صرف په پنځو فرضي منځونو باندې انسان د محسنین او سب کې نه شاملي په فرضي زکات باندې انسان د محسنین او سب کې نه شاملي بل شل ربو ورکول باندې انسان بدی کی نه شاملي وجه هغه دا ده کنه د دې امت چې کوم صالحین دیر شوي دي صحابه کرام دیر شوي دي
د هغوی واقعیت ته وګوره، د ورځې میدان جهاد او د شپې د الله رب العالمین بندګي. دا دو صحابه واقعه چې ما بیان کړې وه بله ورځ په میدان جهاد کې چې غشي پې لګېدلي وو، دا په میدان جهاد کې ولاړ دي تهجد کوي. ها کوم ځای کې ولاړ دي؟ دشمن دی، د دشمن خطره ده، د تورو او نیزو خطره ده، او دغه رنګې په مورچه باندې ولاړ دي، او د شپې د الله رب العالمین بندګي چرته هم نه رابرېږي. د صحابو تاریخ ته راولټوه، د صحابو په تاریخ کې هم ته معلومیږي چې صحابه کرامو په میدان جهاد کې هم د شپې د الله تعالی بندګي او د الله رب العالمین عبادت چې دا پرېښي. د دې وجې نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزله. کم انسان چې د الله رب العالمین نه یریږي کنه، من خاف ادلج، کم انسان چې د الله تعالی نه یریږي، ادلج دا انسان بر شپې سفر گئے. ها من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزله، او چا چې شپې سفر وکړ دا انسان خپل منزل مقصود ته چې رسي. دې معنی سره معنی دا نه چې انسان د شپې سامان ممن راوالی په ګاډي باندې کېني روان شي، دا منزل دې مراد نه. من خاف ادلج، د شپې به د الله تعالی بندګي کوي، دې ته سفر ویل کېږي. د شپې به د الله تعالی ډېره زیاته بندګي جوړه کوي څوک چې د الله تعالی نه یریږي. او دغه رنګې ومن ادلج بلغ المنزل، معنی دا شو چې څوک د شپې د الله تعالی بندګي زیاته وکړي دا انسان خپل منزل مقصود ته رسي. زمونږ او ستاسو منزل مقصود څه شی دی؟ جنت دی که نه؟ مونږ وایو چې مونږ منزل مقصود جنت ته ورسېدلی، جنت د ورتګ هغې ته رسېدل د شپې د بندګۍ نه بغیر ناممکن دی. د هغې لپاره شرط دی دی ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله العالیه. الله تعالی چې څه تیار کړي کوم سامان چې الله تعالی سره دا ډېر اوچت سامان دی. ها دې دنیا کې سړی سفر کوي د یو قیمتي شي لپاره، ورځ شپه سړی نه ګوري، غني او بوټي سړی نه ګوري، ګوري چېرته لار سمه ورانه چې دا نه ګوري. سیده انسان چې دا روان دی هغه مقصد څه منزل مقصود، بل منزل مقصود ته رسېدل د هغه انسان مقصد دی. نو دې وجې نه الله رب العالمین چې څه تیار کړي دي که نه هغه ډېر اوچت دی که نه. الا ان سلعة الله عالیه الا وهي الجنه، هغه جنت دی چې الله تعالی تیار کړی دی چې په هغې کې د یو چابک عمر ځای چې د دنیا و ما فیها، څه چې دنیا کې دي او دغه رنګې د دنیا نه غوره او بهتر دی. یو چابک عمر ځای د یو کوړی عمر ځای په هغې کې بهتر دی او غوره دی، څه چې الله تعالی دې بنده لپاره تیار کړي. لیکن د هغې لپاره به انسان کوشش هغه ده کوي چې الله څه خو ډېر ګران دي، نو د هغې لپاره به انسان ګران مزل کوي، په ګرانو مزلو کې د ټولو نه ګران مزل د شپې د الله تعالی بندګي ده. قیام اللیل به انسان کوي، د شپې به عبادت کوي، الله تعالی ته به جاړي، الله تعالی ته به چغې وهي، چغې سوري به الله رب العالمین ته وهي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د عمل ګرنټي الله رب العالمین ورکړې ده. وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تیر شوي راتلونکي ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي. او هغه نبی چې د هغه څه زیره د جنت الله رب العالمین ورکوي، نبی چې د الله بل ځای ته خو نه بوځي، جنت ته به یې بوځي که نه. هغه نبی چې الله رب العالمین د تمام انسانانو زړونه کتلي او د هغه د زړه د خپل نبوت دپاره منتخب کړی دی. عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ زما په کور کې او ما ته وی یا عایشه هلمی ادعو لربي، ای عایشه ما پرېږده چې د الله تعالی بندګي وکړم، د شپې د الله تعالی عبادت وکړم. د هغې نه اجازت طلب کړو او د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپله کمره کې سیټ شو، قیام اللیل باندې ودرېد، د الله تعالی بندګي شروع کړه. عایشه رضی الله عنها فرمایي د الله رسول دومره وجړل که نه چې به کومه چټۍ د الله رسول ولاړو هغه لمده شوه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه لمده شوه، د هغه جامې مبارکې لمدې شي، دومره جړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وکړه. د الله رسول ته ضرورت هم نشته، د الله ورته زیری جنت ورکړلی، د هغې نه باوجود الله تعالی ته جاړي، د شپې د الله تعالی بندګي کوي، ترغیب ورکوي دې امت ته. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایسار بلال حبشي رضی الله عنه رضی اوږد حدیث دی. بلال حبشي راغی د الله رسول د مانځه ټیم پوره دی، وایي د الله رسول چې داسې مخ واړو، وایي د الله رسول داسې جړلي وو لکه څنګه چې ماشومان وجاړي، او په دې مخ باندې اثرات د جړا هغه چې دا موجود دي، شاوګیره د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده. بلال حبشي ورته وایي د الله رسوله صاف الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړي دي، ولې الله تعالی ته دومره اوږد ودرېږي، دومره اوږد قیام اللیل کوي؟ هغه وایي افلا اکون عبدا شکورا، الله تعالی د زندګۍ په یو یو سکند کې به ما باندې ډېر لوی لوی نعمتونه کړي دي، آیا زه د الله تعالی شکر گزار بنده نشم جوړېدلی؟ افلا اکون عبدا شکورا،
نو به موږ الله تعالی دومره نعمتونه کړي چې هغې حد اډو نشته. یو نعمت زام چې انسان تر پیدایش نه واخلي تر مرګه پورې سیده الله ته پرېوځي که نه، او د انسان په جسم کې دا یو نوک خالین دی، نوک د دې نوک دا قیمت د انسان نشي ادا کولی. هغه چې ټوله زندګي الله تعالی ته په بندګۍ باندې د انسان پروت دي. نو دومره خو انسان کولی شي چې شپې د الله رب العالمین نه وغواړي د الله تعالی بندګي وکړي او د الله تعالی په محبوب بندګانو کې دننه شمار شي. ولې الله چې کوم جنت هغه د خپلو بندګانو لپاره تیار کړی هغه ډېر قیمتي شی دی، او د قیمتي شی لپاره انسان چې منډې تړلې ډېرې زیاتې وهي. د هغې لپاره صرف کوي، د هغې لپاره خرچ کوي، د هغې لپاره ټایم ورکوي، د هغې لپاره وخت ورکوي، د هغې لپاره جړا کوي، د هغې لپاره لاس الله ته پورته کوي. دا جنت څه معمولي شی نه چې انسان ته به دغسې میلاوېږي. هغه پنځه منځونه وکړه، فرضي زکات یې ورکړه، په یو روژه او بله روژه کې به جومات کې ښکاره شي او نور نه ښکاره کېږي. نه، په دې باندې جنت الله داسې نه ورکوي خپلو بندګانو ته. د دې وجې نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم خپلو صحابهو ته په دې باب کې ترغیب ورکړی چې قیام اللیل انسان لازم راونیسي، د دې انسان د پوره زندګۍ اصلاح کېږي، د عباداتو د اعمالو د اصلاح لپاره د الله تعالی د بندګۍ سره چې انسان ځان اخته کوي که نه، او د انسان دا غواړي چې الله تعالی ما ته د ټولو منځونو توفیق راکړی، د عباداتو توفیق راکړی. قیام اللیل په دې انسان باندې ضروري او لازم دی. ګورې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، بلکې مسلم بن یسار رحم الله فرمایي، وایي ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجات الله عز وجل. وایي داسې یو لذت ما نه دی لیدلی، داسې یو مټاس ما نه دی لیدلی، هغه مټاس چې هغه یو انسان حاصلوي یا مټاس حاصلونکي حاصلوي ما سوا د دې نه چې شپې یو بنده الله تعالی ته راپاڅي که نه او د الله رب العالمین سره مناجات کوي. الله رب العالمین مخې د خپل حاجتونو دی، یا الله پلانې حاجت مې دی، یا الله پلانې حاجت مې دی، د هغه ښځې نه اوري، د هغه بچي نه اوري، نور څوک معاشرې والا خلک نه اوري، څوک اینې نه. د دې انسان تعلق کنیکشن سیده د الله رب العالمین سره او د الله رب العالمین نه بنا او واسطه د انسان دعا چې ادا کوي. نو وایي په دې کې دومره لذت الله رب العالمین یې ښیي ده که نه. وایي دې دنیا کې چې انسان لذت حاصلوي داسې بل لذت موږ نه دی لیدلی. د دې وجې نه الله رب العالمین د شپې په آخرنۍ حصه کې اسمان دنیا ته راځي او د خپلو بندګانو ته اوازونه کوي، هغه بندګانو چې په خوب کې وده پراته وي، په غفلت کې وده پراته وي، او هغه بندګان چې هغه د خپلو بسترو په لذت کې دننه د خوب په لذت کې هغه ګرمو بسترو کې دننه پراته دي. الله رب العالمین دغه بندګانو ته آواز کوي، آیا څوک شته په تاسو کې چې هغه زما نه بخشش غواړي او زه چې هغه معاف کړم؟ څوک شته چې هغه حاجت دی زما نه وغواړي زه ولا حاجت پوره کړم؟ حل من کذا و کذا تر ساره پورې الله رب العالمین د خپلو بندګانو ته اوازونه کوي، تر دې پورې چې طلوع فجر شي، رسار بانګ چلې دا ویلی شي، تر ساره پورې الله تعالی دا د الله تعالی د خپلو بندګانو سره محبت دی. نو ته سوچ وکړه موږ د الله رب العالمین نه په صحیح معنو باندې په صحیح ټیم باندې غوښتې نه ده او موږ دلته ګیله کوو چې الله زما دعا نه قبلوي، الله زما حاجت نه پوره کوي. ته په صحیح ټیم باندې د الله رب العالمین نه وغواړه، ته ګوره چې ستا حاجتونه څنګه پوره کېږي، څنګه الله تعالی د صحابه کرامو حاجتونه پوره کړي وو او هغه صحابه د هغوی ډونه الله تعالی غني کړي وو. زم په دې دنیا کې چې کوم مالدار خلک تیر شوي دی که نه، د صحابو نه مالداره نشته. ولې؟ لیس الغنا غنا المال. دا غنا دې ته نه ویلی کېږي مالداري چې انسان سره مال ډېر دی، هغه انسان چې د هغه نفس دننه غني شي، زړه یې موړ شي د الله تعالی په بندګۍ باندې، دا اصل غني انسان دی. او دا صرف صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. د دې وجې نه الله رب العالمین قرآن کریم کې بار بار پر رفتار باندې د هغه بندګانو صفتونه ذکر کړي دي او بالخاص د خپل محبوب بندګانو صفات چې کله الله رب العالمین ذکر کوي که نه نو هلته قیام اللیل چې دا لازم راوړی دی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. عباد الرحمن د رحمان چې کوم بندګان دي د هغوی صفت الله رب العالمین ذکر کوي. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. سورة الفرقان کې الله تعالی فرمایي هغه بندگان چې هغه د شپې د الله تعالی بندگی کوي د قیام په حالت کې الله تعالی ته ولاړي او الله رب العالمین ته په سجدو باندې پراته دي، د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې. دا د الله رب دا عباد الرحمن دي. دا الله تعالی خاص بندگان چې دي. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. د شپې چې څوک کم خوبونه کوي که نه، د کم خوبونو معنی دا نه چې ګپې شپې لګوي، د کم خوبونو معنی دا ډېر ټیم د الله تعالی بندګۍ له ورکوي. دا د الله تعالی خاص بندگان دي. د دې وجې نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د شپې د آخري حصه نه ده،
وإذا هغه حصه اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر دا هغه حصه چې رب بنده الله رب العالمین ته ډیر زیات نږدې او الله رب العالمین بندگانو ته زیات نږدې او دا غره کې د بندگانو هر قسم دعا الله رب العالمین قبلوي چې کله هغه دعا د قطع تعلقي چې د نیوي نو دا هغه حصه د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای پدې کې د الله تعالی بندگی چې د زیاته کوي د الله تعالی عبادت چې د زیات کوي پدې کې هغه بندگان الله تعالی را پاسوي او ځان ته ودروي چې هغه د الله تعالی محبوب بندگانی د الله تعالی خوښ بندگانی موږ په خپل ځان باندې سوچ وکړ چې دومره ودش په موږ باندې تیر شي زسار مثبت نشته د شپې د الله تعالی بندگی به نشته د الله تعالی عبادت به نشته په خپل ځان باندې سوچ وکړ چې الله زه وکم بدبختو کې دنه چولې ما او بکم بندگانو کې دنه چولې ما چې شپه په غفلت کې دنه تیروي او دې شپې او ټول په غفلت کې دنه د انسان نتیری شي د دې وجنه د عطا بن رباح هغه وینځ واقعه دا سم بار زکر کړی دا هغه عطا بن رباح هغه وینځ چې هغه په سیدل د شپې د الله تعالی بندگی کوي د وینځ کار په سو پتشته د وینځ کار په ورځې چې د کور ټول کارونه او کور معاملات به حل کوله ستړي شو باغې باندې او د شپې په سیدل الله رب العالمین ته ولاړه او جنا کوي چې الله وای ما د پدر چې ستاسو ما سره محبت دي ما د پدر چې ستاسو ما سره محبت دی الله زما دا پلانې حاجت چې دا پوره کړي عطا بن ابي رباح رحم الله دغه الفاظ اوري هغه ته داسې مو وای چې الله زستا سره محبت کوم زما پلانې حاجت چې دا پوره کړي تر سره محبت کوي هغه نه کنه زما سره د الله تعالی محبت دی وای دا څنګه وای د الله تعالی د محبت نه علامه غدا ده کنه دا تور شپه ټول بندگان د خواهشات او د غفلت په خوب کې نه ود پرتی او ځ الله رب العالمین را پاسولې ما پر تور تیار کې خپل مخې ته ودرولې مګر دا د الله رب العالمین د محبت ذریعہ ده چې الله تعالی د انسان تمام در مصروفیات داغه نه لري کی او خپل ځان د الله رب العالمین دا بندو درې وګړه چې تاسو الله رب العالمین محبت کوي او ته د الله رب العالمین محبوب بندي تر یو ځنه هغه بندگان چې شپې د الله رب العالمین د بار پاسي او د الله رب العالمین د بار قرباني ورکوي کاغه انسان عبودت لاس کوي او وضو کوي دغه انسان په وضو کې هم ډبل اجر دی په دغه وضو الله رب العالمین دی انسان ته ډبل اجر چې دا ورکوي کدا انسان د شپې د تهجد لپاره د دې لپاره خوب کړي به دې مقصد کړي د انسان د خوبم قیمتي دی کدی انسان ګرم لباس د دې لپاره استعمال کړي چې سر به تهجد لباس دغه لباس د انسان قیمتي دی په دې هر شي کې هر هغه شي چې هغه منسلک شي د الله رب العالمین د بندګۍ لپاره او د الله د بندګۍ سره د الله د بندګۍ لپاره پدې کې الله احکم الحاکمین برکت چره راځي کله چې انسان ژوندۍ د الله رب العالمین د بندګۍ سره منسلک شي او د غیر بار سره کیږي کنه د انسان بچون کې ژوندۍ کې الله تعالی برکت چي دي انسان بچی چې د الله تعالی د بندګۍ سره منسلک شي د انسان په بچو کې الله رب العالمین برکت چي د انسان مال او متاع چې بای کې د الله تعالی حصے کنه پدې کوم الله رب العالمین برکت چي د دې وجه نه حدیث کې دا راغلی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای صحیح روایت ده ان الله تعالی لا يسحق الى رجلين الله رب العالمین دو بندگانو ته ګوري او الله رب العالمین خان دي کما یلیق بشانه وجلاله څنګه د الله رب العالمین د شان سره لایق الله رب العالمین خان دي او دا د علماء په مابین کې به خبره اتفاق ده چې کوم یو انسان دغه عمل ته الله رب العالمین وکتل او الله رب العالمین چې څنګه دغه شان سره لایق وي خند لغته نو دغه انسان جنتی دی څه شي دا انسان جنتی رها با حدیث کې سلویغ زینو داسې ذکر شو دي سلویغ داسې اعمال چې دا اعمال ته الله رب العالمین ګوري هغه بنده ته خان دي دا ډیر خوش قسمت انسان دی چې الله دا عمل ته ګوري او الله رب العالمین وخان دي ډیر خوش قسمت انسان دی چې هغه عمل ته الله رب العالمین ګوري دا انسان جنتی زیره جنتی انسان ته ملاوي شي عبد الله ابن مسعود فرمایي رجل قام في ليله بارده هغه انسان چې هغه د شپې را بازیو کم شپه هغه شپه چې هغه ډیره یخ شپه راخه او ډیره سړه یخ شپه ده پای کې را بازي من براشه د خپل بسترینا ولخابه ودساره د خپل صادر او کمبل نه د انسان چې را پاس خپل کمبل ګرم کمبل بریدي او خپل ګرم بستر چې دا بریدي او را پاسي په توزع د انسان چې وضو کی ثم قام الى الصلاه بیا د انسان د شپې مانځه ته چې دا ودرېږي په دې کې دوه منځونه مراد کېدي شي هدا کې سر منځ مراد کېدي شي او په دې کې قیام الليل مراد چې دام کېدي شي فيقول الله عز وجل لملائكه الله رب العالمین ملائکه ته وایي
وای ما حمل عبدي على ما صنع زما دا بنده چې شپې خپل ګرمه بستر پرې خدا خپل کمبل چې دا پرې خدا او په دې سخت یخنۍ کې دې را پاسې دې سشي په دې باندې تیار کړی دی ولې دې انسان دا کار وکړو حالانکه الله رب العالمین دا علم دی چې دا انسان ولې پاسېدل دی لیکن د دې لپاره د دې انسان دا شرف الله دې ملائکو مخې ته کوي دا دومره شریف انسان دی دومره لوی مرتبه والا او اعلی انسان دی دا او فخر الله به دې بنده باندې کوي فیقولون ربنا رجاء ما عندك دا ملائکه وایي الله وایي د انسان امید لرونکي دی دا هغه څه چې تاسو لري د جنت امید لرونکي دی دا غیر طلب د پر را پاسېدل دی د شپې چې سړی د الله تعالی بندګي کې دی له خو نه کوي کنه چې انسان اسې را پاسي نه انسان دې نه کوي چې الله جنت را راکړي او جنت سره د الله تعالی نه غواړي ملائکه وایي چې الله دا بنده دې لپاره پاسېدل دی کنه چې ستاره جنت امید ساتي او شفقه مما عندك او د یری د وجنه یریږي دا غشنه چې هغه تاسو لري څه د جهنم نه یریږي دا یری د وجنه پاسېدل چې الله جهنم ته مې غزار نه کوي او جنت را راکړي فیقول الله رب العالمین وایي اے ملائکه بدی انسان باندې گواشي فإني قد أعطيته ما رجا دی انسان ته ما هغه څور کړو د څه چې دا انسان امید ساتي ها عمل ولله هم نه کړي په امید باندې خالي پاسېدل الله په امید دی انسان ته ورکوي وأمنته مما يخاف او دا انسان ما بچ کړه هغه سن چې دا انسان یریږي چې هغه جهنم دی او د دې انسان تذکرہ الله رب العالمین رستو به مخلوق کې نه جره دا پری خلق د انسان تذکری جره دا کوي او بغه صفاتو باندې دا انسان جره دا خلق جره دا یادوي دا رسب په جوانی دا معمولی بن انسان چې الله تعالی د دې انسان سره وعده د جنت کې او جهنم نه بچ کوي دا صرف په قیام الليل باندې انسان ته حاصلېږي چې شپې بنده د الله تعالی بندګي وکي او د الله تعالی عبادت وکړي دی وجه الله تعالی دا اخلي مانو چې کوم خصوصي صفات دی بایي دا خبره ذکر کړل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون دا بندگان دي چې دوی دا ډډین دي دا وای د بسترونه جدا کیږي يدعون ربهم خوفا وطمعا د شپې د الله تعالی بندگی کوي د الله رب العالمین د یری د وجنه وطمعا او د الله رب العالمین امید درونکي جنت الله رب العالمین وعده سکړه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين یو انسان ته دا پته نشته چې دې انسان د سترګو د اخوالي د پر الله تعالی ست تیار کړی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين یعنی دا چې الله دې بندر بار تیار کړی دی کنه چې دا غیل پاجي د محمد رسول الله په جبه باندې امت نه دی خودري دا سي نعمت چې قران کې الله تعالی تذکرہ چره دانه کړی دا سي دوی نعمتونه او دا سي اوچت نعمتونه الله تعالی د دې انسان لپاره چې شپې د الله تعالی بندگی کې دا غره لپاره چره تیار کړی چې هغه تذکرہ دا هغه سوچ او فکر هغه د انسان هغه ته نرسي انسان سوچ او فکر هغه ته چره دا نرسي دا چیزونه الله رب العالمین تیار کړی دی او دا هغه نعمت دی کنه انسان د ټولو نه زیات هغه نعمت د خوشحالي چې انسان لیدل نه دا یو مبارک سوچ نه کړي دا یو مبارک فکر نه کړي هغه نعمت د انسان د ټولو نه زیات خوشحالي او دا ال ممکن نه چې انسان کله قیام الليل کی او د شپې د الله رب العالمین بندګي وکي الله احکم الحاکمین دې مونږ ټول د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ د شپې د عبادت او د اعمال توفیق دراکړي الله دې خپل موږ محبوب بندگانو کې شمار کړي قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعدهم بدينه